وشو چې بې سرنوشت یې په مالیزیا کې نه سفیر شتون لري او نه نور مامورین. ګوري درنو لیدونکو دا څرګند حقیقت دی چې اوس ځینې بهرني هیوادونه زموږ د لوړ زده کړو وزارت ته ځینې محصلین لیږي دي په بورسونو کې او هغوی ځي هلته وایي چې ډېری وخت له ستونزو سره مخامخ یو دا ده چې نوي له خپل هیواده تللي هلته بلد نه وي، بل ډېری وخت په ژبه هم سم نه پوهېږي، بیا نه سفیر وي په سفارت کې او نه نور مامورین وي. واقعیت نه دا یوه لویه ستونزه ده. ګرانه وروره که چېرته وایي عطیالله صاحب البته نومېږي، عطیالله امین نومېږي، دله موږ سره دا نظر شریک کړی و. دی وایي چې دوی دلته شتون نه لري. خدای دې وکړي چې هغوی پیدا شي او ستاسې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. درنو لیدونکو دلته یو ورور مخکې ما د ورور نظر ویلې د پښتو ټلویزیون ټولو کارکوونکو ته سلامونه کړي دي. زه هم ترې مننه کوم. هیله ده چې که دا اوس پښتو ټلویزیون ویني د پښتو ټلویزیون په استازیتوب زه هم ورته یو ځل بیا سلام کوم. بعد له سلامه دا وایي چې داسې راپورونه مخکې نشر شوي وو چې د هندوستان په سفارت کې د سفارت د اعضاو لخوا د پښتنو محصلینو سره سم چلن نه کېږي. د یوې نسبت نور په شان آیا تاسې تر کومه حده دغې ستونزې ته د پای نقطه ایښودې ده او که نه؟ ګرانه وروره موږ ډېری وخت که چېرته هیوادوال له موږ سره د هیواد له هر کونج نه اړیکه وکړي، موږ ته ډېره بریده کوښښ کوو چې خپرونې پې ولرو، نظرونه یې راواخلو، حکومتي چارواکي پې خبر کړو. په دې اړه موږ هڅه بیا هم کوو او مخکې مو هم کړې ده. السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. کویټ نه خبرې کوم، حاجي الله خان شمراتیم. حاجي صاحب الماس خان له کویټ نه ستړی مه شئ. په دغه موضوع کې څه نظر یا پوښتنه ولرئ مهرباني وکړئ. زموږ خو دا نظر ده وروره ګوره چې سفارت څوک وایي کار مار خو نور ښه خلاصوي، خو د پاسپورټ مشکلات هم چې یا رب نه راکوي یا خپله کومه مشکله راشي هېڅ څه وسه نه کېږي نه کولی شي. او دویم زموږ دا مشکل یو ده چې کال کامې لګوو په موږ باندې حکومت د کوي دواري ګوتې لګوي هر کال. نو پاسپورټونه ختمي په دې کې پر سړي باندې 2 دیناره د ورځې جرمانه راځي. موږ هېڅ غور نه کوي. ولې دغلته سفارت چې لرو هغوی ته تاسې مراجعه نه ده کړې؟ هغوی در سره مرسته نه کوي؟ مراجعه چې چا ګوتې روستۍ دي چې وایي چې وایي تذکرې له افغانستانه راوغواړئ. هغه ده چې ما یا هم نه ورکوي چې یو پرچه ورکړي او موږ جوازات ورته ورکړو یا کاغذ پرې ولګو یا ګوتې پرې اخلاقي. تاسې د دې حل لار څه بولئ؟ څه باید وشي؟ چا نه غوښتنه لرئ څوک باید په دې برخه کې کار وکړي تر څو ستاسې مشکل حل شي؟ زموږ مشکل خو بس دغه سفارت او دغه خارجي وزارت پورې اړوند طریقه چې موږ جوړېږي غور خوړلی شي. لکه پاکستانیانو ګوتې نه لګېږي، کانې ولګېږي، اخلاقي میاشت ګرامر شي سړي باندې جرمانه راځي 15 روپۍ د 15 روپۍ نه لګي وګړي 1000 روپۍ د میاشتې موږ باندې جرم لګي. هېڅ خبر موږ ولا کوو نو څه طریقه ورته جوړېږي. سفارت نشي کولی د مقاوري هم کوم هغه په حکومت پورې اړوند په سفارت پورې باید موږ هغه وکړو. ټول خلک در بدر شي. تاسې کله سفارت ته تللي یاستئ هغوی نشي کولی چې دا مشکل حل کړي؟ د ورور اړیکه پرېښوله. خدای دې وکړي چې حکومتي چارواکو د دوی نظر اورېدلی وي او دې برخه کې دوی لازمه پاملرنه وکړي، لازمه توجه وکړي تر څو پورې دغه ستونزه حل شي. یو بل ورور عباسین مشال صاحب نومېږي او د فیسبوک په پاڼه له موږ سره خپل نظر پرېښی ده. دا وایي چې نه لا تر اوسه پورې ما یو مسلکي کس ونه لیده په سفارتونو کې. البته دا وایي چې زه خپل په هندوستان کې یم. دلته خو بلکل لکه د څنګه چې تاسې خپله ویډیو شریکه کړې وه د سفیر په اړه دا اړیکه به راواخلو. د دې ورور نظر به لږ وروسته واورو چې ټلیفون والا ورور خفه نه شي. السلام علیکم، ستړي مه شئ. السلام علیکم.
کوونکو ته ټول افغانان په کلر د قدر دي چې کوم کې ځنې کې دې احترامات ورته وړاندې کوم. ډیره مننه. لکم ځای نه خبرې کوي، ستاسو نوم مبارک څه ده او لکم ځای نه خبرې کوي؟ د خلیج نه وفا یم. وفا صاحب له خلیج نه، مهرباني لکه مخکې تاسو یادونه وکړئ چې ملیزیا نه یو کارنګل سره کړو نو هغه ته موږ فکر لرو دا چې فکر لرو چې هغه غریب ته شراب ته په عشق او عشق کې ډوب دی. هغه لا عاشق ته حکم لري په یو افغان کبر ته دی اپ دا چې په داسې عشق او عشق کې ډوب دی چې نه پیژني کله ورشه او چې وایي او چې د نه د دریا په خبرې کوي او کله لګنده اړیکې چې ته مبارک دي او بل لکه واحد يكرهها بالكوش باسدي كنت تصوير وكذا ده أعطى كده تلاوتي وجدت شغوري تصوير ده تلاوتي لكن يكرهت ورادي ولا مشكلة دي ولا كده دي تستخدموكي باسد الكلام دي ولا دي ده بدي سفران وخالفهم أولي ملجرهم أنت كتبة دي كتبة طول وانا أنت من ده ده الله صب ولا ده الله صب صبر وشي سبد وشي ده الله ارصده وشي بالموصول وتكون مسلمين الشباب اسمه خلقوا غمري كرام كونفرنس اخوان السعوديه افغانستان دي بشر حقوق دي اهم افغان وكري استعانه طري ده نعم كده اخبار قسم كده في او في فيديو افغان كده دام دي افغان كده افغانستان بخدمتي عمل بالكلام فريند اصل تقولوا ولا دوا دي مواسم تسمع لك او دي مواسم تسمع يا اخواتي ما هم بيغلطوا وقفوا دي مواسم تسمع لك kita berdua bersama dengan kita orang berdua jalan sekali kita bagi sebabnya baru kita kau khabar ini boleh tapi dah ini Pakistan sekali kita mesti ada ini orang orang mungkin untuk kita negara secara masuk negara kita kerjaan kalau mau pasal kita tidak ada kau sekarang kita pasal orang ini orang boleh kita orang dia boleh kita apa apa dia terima apa harga وكذا نيجام كان يكون في العراق لذلك شكرا لكل أنا جملة خدا وركيش خدا بقى شاكا وداري يوم عارف ما هو لذلك كان بيتهوى لك مكشوفه أقرأ فصل كده في البرلمان ولا فوقه ولا كمكين كرامتي شاكا وكذا هذا هو جارو كذا كل ما هو لذلك هو جارو تاسر جب شنو قلتلكم تأخذ الطريقة هذا شاكا هو تأخذ التلفزيون كما قلت واقري شوف أكيد نسيت بس ما هو لك خديم وشيء تنياسي غير كيوغا غير مناطق غيرتي تاسو نه مننه خوشاله اوسئ کور رمضان د ورور زړه ډېر ډکو ډېر درکېدلی و او په خلیج کې وایي چې دلته دوی په نشو او تماشو اخته دي د افغانانو غم نه خوري او ډېری وخت وایي زموږ ستونزو ته لازم ځواب نه وایي. ګرانه وروره ستاسې نظر د پښتو ټلویزیون له لارې خپور شو. هیله ده چې حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه د بهرنۍ چارو وزارت مسؤلینو اورېدلی وي او په خلیج کې د خپل سفیر په اړه پوښتنه وکړي او دغه ستونزې حل شي. السلام علیکم، ستړي مشئ. ډېره مننه، ستړی مشئ. څوک له کوم ځایه؟ الو، ستاسې غږ اورو، مهرباني. جمشید ما له کندوز اړیکه نیولې. جمشید جانه څه نظر یا پوښتنه لري په اړوند موضوع، مهرباني وکړئ. تاسو هم ډېره مهرباني. پوښتنه همدا ده چې دا اوس کوم دولتونه چې تاجکستان دا بعضې دولتونه او دوی خو قانوني ویزه یې د $80 یا $80 دا تجارتي سیان تر $400 پورې. په دې ګمرکو کې به د کې موږ پیسې زیاتې اخلي، هلته مزدورین داسې خاصه نشته او دې خو ویزې نجیږي دي. خپل کوم کسان چې دي هلته مثال د دوی ویزې د افغانستان اخلي په $80 او موږ ته په $400 او د ګمرکو کې بد چلن هم کېږي او رشوت هم موږ اخیستل کېږي. نو په دغه اساس باندې پوښتنه ولرو چې د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د سوداګرۍ له وزارت نه څه غوښتنه لرئ؟
غوښتنه همدا ده چې مثال $80 $80 چې قانوني د تاجکستان ویزه یې نو دا $400 که زه کله قانوني ویزه کې غواړې او دوی درته وایي چې ویزه بنده ده سیستم او چېرې $400 ورنه کړې دوی خاص کسان لري او سفارت کنسولو مخې سره او دا کار دوی ډېر غټ تجارتي روان کړی. یعنې ستاسې له خبرو داسې ښکاري چې ګرانه ورور یعنې ستاسې له خبرو داسې ښکاري چې دوی سره ویزې شته دي د دې لپاره چې څه له پاسه $400 پکې رشوت واخلي بیا ویزې راباسي او درکوي او که چېرته رشوت ورنه کړي ویزې نه درکوي همدا ستاسې موخه ده؟ بله خو دلته مثال قماندانۍ ورګام لري پولیس دي چې دوی هر څه په دې باندې پوهېږي چې دلته مثال دا ویزه $400 دا $80 تجارتي دوی چې دا قانوني ویزه $80 $400 خلکو خلاف د قانون او که چېرې ورته وایي چې $80 ویزه ده او څوک د سفارت هم نه پرېږدي او بد چلن هم درسره کوي نو $400 نه وایي کمه نه ده. د دې څوک پوښتنه هم نه کوي مثال قماندانۍ په دې پوهېږي مثال د دولتي ارګانونه ټول په دې پوهېږي. بیا چې کله د ګمرک نه خطا شي په تاجکستان ګمرکو ته هغه ته چې داخلېږي هلته چور روان ده صاحب پیسې اخیستل کېږي دې خوا د ورته دا پوهې خلکو ته څوک نه سفیر پوښتنه کوي نه ګمرک پوښتنه کوي فقط خپله هر سړی په خپله موضوع کې غرق وي. هلته تاجکستان کې تاسو دا موضوع د تاجکستان د سفارت یا قونسلګرۍ سره شریکه کړې مسؤلینو سره؟ دا زه په خپله یې ورتلی یم خپله تاجکستان سفارت ته هغوی په خپله خو دا یو سړی چې په خپله پاک نه و نو هغه به د ملت څخه مو وکړي دا هغه له خپله شعبې نشي وتلی څو واره مونږ ته پاسپورټ هم ورک شو قانوني مونږ پولیسو اسناد واخیستو دلته خارجي خپله تاجکستان نه نو دوی دومره نشو کولی چې مونږ ته یو رسمي مکتوب راکړي دې سړي پاسپورټ دی یا دته ډیپورټ پکار دی یا مثال دی بېرته تګې پکار ده نو د دې صلاحیت دی نه لري نو اوس پاکستانیان دي هلته چینایان دي ټول چې خپل لري چې کومه خبر شي هلته سفارت لري هغه لري پوښتنه هم څوک نه کوي هلته. تاسې نه مننه خوشحاله اوسئ کور ودان ستاسې نظر خپور شو. هیله ده چې د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه په سوداګریزه برخه کې چې دوی ستونزې لري او دوی سوداګري کوي د سوداګرۍ وزارت هم لازمه پاملرنه وکړي. یو ورور ویلو چې دی اباسین مشل نومیږي دی چې زه خپله هندوستان کې یم دلته خو بالکل لکه څنګه چې تاسې خپله ویډیو شریکه کړې وه د سفیر په اړه نو شاید د مشکلاتو په ډول هم پوه شوي یاستئ وایي همدارنګه زده کوونکو د پاسپورټ په تمدیدېدو کې ډېرې ستونزې دي دلته ډېرې ستونزې لیدل کېږي. بل سفارت د هغه کسانو لپاره چې د سفر وخت یې ورنه تېر شوی وي هېڅ مرسته ویله موږ سره دوی نه کوي. اړیکه به راواخلو د ورور نظر اوږده فکر کوم چې اړیکه پرې شوله د ورور نظر به واورو دی او که نه په دې اړه کوم اسانتیاوې هم دوی سره شتون لري د دې پر ځای چې د ډیلی په ښار کې د اوسېدو اسناد او یا د خروجي لګولو لپاره ورته کار په اسانه ډول مخته بوځي نو حتی کله کله افغانان لکه د یو وحشي په څېر د افغانانو سره د یو وحشي په څېر داسې چلن کوي او په داسې سترګه ورته ګوري. ده وایي چې دی وایي نه مریض معلوم وي نه زده کوونکي او نه هم صحتي والا دغه لومړنۍ ستونزې دي دلته او له تعصب ژبني تعصب نه وایي ډېر کار اخیستل کېږي. دی وایي چې هیله مو دا ده د هند کې د افغانستان د سفارت په اړه د افغانستان حکومت لازمه پاملرنه وکړي او متوجه شي او دغه ستونزه حل شي. السلام علیکم ستړي مشئ. ډېره مننه د ټلویزیون غږ د لږ ورو که بیا به ما تاسو سره خبرې وکړو. ژوندی اوسې خیر اوسې. بابا خان یم د هلمند څخه. بابا خان صاحب له هلمند نه ستړی مه شي او څه نظر پوښتنه ولري د خپرونې وخت ډېر کم پاتې د مهرباني په لنډ ډول مطرح کړي. ژوندی اوسې خیر اوسې. دا زموږ خبره دا دا وکیل زموږ دا وکیل صاحب پارلمان چې د اردن ملي په هکله خبره کړې ده. زه پوه نه شوم چې تاسې څه وویل. خبره دا و چې د اردن ملي په باره کې خبره کوله چې دا هلته ما د صحیح فکر مې ونه شو
هلته خبرې وې د تجهیزات اولي باره کې او دا نومې قهرمان تخلص کوي نو زه نه پوهېږم چې اصلي نوم یې څه دی نو وایي چې اردو ملي دغه وسایط ته څه ضرورت لري دا ورته که تاسو دونه هغه لرئ تاسو راشئ خپله په هلمند کې او تاسو وګورئ چې اردو ملي په کوم اندازه جنګ کوي او په کوم اندازه دلته کار کوي تاسو نه مننه